بسم الله الرحمن الرحیم. په نن لیکچر کې به موږ د کالم لیول انکریپشن په هکله زده کړه وکړو او زه به کړو چې کالم لیول انکریپشن څه شی ده، موږ څنګه کولی شو چې په یو ځانګړي کالم کې ډیټا انکریپټ کړو. د کالم لیول انکریپشن څخه باید موږ په کوم ځای او کوم وخت کې ګټه واخلو. دوستانو، په تیر لیکچرونو کې موږ زده کړل چې انکریپشن ډیټا پټوي، یعنی ډیټا ته یو داسې بڼه ورکوي چې هغې څخه مطلب نه اخیستل کېږي، هغه څوک نشي کارولی، هغه څوک نشي لوستلی. او کله چې ډیټا انکریپټ شي، دا تر هغه پورې د کار او د لوستلو وړ نه ګرځي تر څو پورې چې ورته اړوند کی یا پاسورډ ورنه کړل شي. اگر چې انکریپشن ډیټا د لاسرسي په هکله کوم تشویشونه موجود دي، هغه نشي رافع کولی، هغه نه رافع کوي، خو بیا هم د ډیټا د خوندیتوب په هکله بشپړ ډاډ راکوي. کالم لیول انکریپشن اکثر موږ په هغو ځایونو کې ترې ګټه اخلو یا هغه وخت کې ګټه ترې اخلو چې کله د یوه اداره یوه مؤسسه نه غواړي چې په هغه کالم کې چې ډیټا پرته ده هغه د غیر اړوند یا غیر مسؤلین خلک وګوري. کیدای شي په هغه کالم کې د یو چا د عمر په هکله، د چا د یو پیسو یا د بانک اکاونټ په هکله معلومات وي، یا د چا هلته شخص د ژوند داسې معلومات پراته وي چې هغه نه غواړي د چا سره یې شریک کړي یا د هغې څخه څوک ناوړه ګټه پورته کړي، یا کیدای شي د هغه شخص د راتلونکو په هکله ځینې پلانونه موجود وي او نه غواړي چې دغه پلانونو څخه یې څوک خبر شي یا یې هغه پر وړاندې وکاروي. کله چې موږ ډیټا انکریپټ کوو، د هغې دپاره یو قیمت هم پرې کوو، یعنی ډي بي اے باندې یو اضافهګي بوج راځي، ځکه چې هغه اړ ده چې هغې کی یا پاسورډ څخه جدي ساتنه وکړي او هغې ته جدي پاملرنه وکړي او یو خوندي ځای کې وساتي. او کله چې ډیټا انکریپټ کیږي یا ډیکریپټ کیږي، په هغه وخت کې پروسیسر باندې هم یو اضافهګي بوج راځي تر څو هغه ساده ډیټا انکریپټ کړي او انکریپټ ډیټا بیرته ډیکریپټ کړي، او پروسیسر د هغې لپاره یو اضافهګي وخت اخلي. او میمري هم انکریپټډ ډیټا چې د زیات اشغالوي. دوستانو، د کالم لیول انکریپشن ته دپاره موږ اس کیو ایل سرور ته ځو او هلته لومړی زه یو ډیټابیس جوړوم، او که چیرې زه د ډیټابیس فولډر لاندې وګورم زما سره دلته اریوب زازي ډي بي په نوم کوم ډیټابیس موجود نه ده، نو زه لومړی راځم اریوب زازي په نوم یو ډیټابیس جوړوم، هغې څخه وروسته هغه کارولو ته آماده کوم او هغې دننه یو ټیبل جوړوم چې هغه ټیبل نوم ده امپلویز، او دغه امپلویز چې د 3 کالمونه لري، ای ام پی آی ډي ده، ای ام پی نیم ده او ای ام پی ان آی ډي، چې دغه کالم ډیټا چې زه غواړم انکریپټ کړم، خو د دغه کالم ډیټا باید وار باینري وي، یعنی کوم ډیټا چې ستاسو غواړئ هغه انکریپټ کړئ، هغه ډیټا ټایپ باید وار باینري وي. او دلته غوره ده چې د 0 پر ځای دلته میکس ولیکئ. میکس عدد ځکه خلک چې هر څومره ځای نیسي هغه دې واخلي او هغه دې په میمري کې اشغال کړي. نو زه دلته راځم دغه ټیبل هم جوړوم په د اریوب زازي ډي بي کې. هغې څخه وروسته چې کله زه غواړم کالم لیول انکریپشن عملي کړم، هغه د عملي کېدو پروسه چې د زه په 9 قدمونو یا په 9 سټیپونو یا مرحلو ویشم، چې په لومړی سټیپ کې زه بیا هم هغه اریوب زازي ډي بي چې ما جوړ کړی او هغه کارولو ته آماده کوم. د هغې څخه وروسته په همدغه ډیټابیس کې بیا زه یو ماسټر کی جوړوم. که ماسټر کی په هکله ستاسو معلومات نه لرئ، باید 13 لیکچرونه واورئ. او هغې څخه وروسته زه سرټیفیکیټ جوړوم. د سرټیفیکیټ څخه وروسته زه اریوب زازي ډیټابیس کې بیا یو سیمیټري کی جوړوم چې دغه نوم ورکوم، او دغه سیمیټري کی انکریپشن دپاره دغه الګوریتم کاروي، او دغه الګوریتم څخه ساتنه یا دغه انکریپشن څخه بیا ساتنه دغه سرټیفیکیټ کوي چې زما په دغه ځای کې جوړ کړه. بیا هم زه یوه سیمیټري کی جوړوم او د سیمیټري کی څخه تاسو وروسته کولی شئ چې بیک اپ هم واخلئ، په یو ځانګړي ځای کې
ځای پر ځای کوي او باید بیک اپ واخیستل شي خو زه د دغې سټپ څخه تېرېږم ستاسو باید د بیک اپ اخیستن تاسو دلته پخپله اجرا کوئ او یاد د وي چې کله ستاسو ډیټا انکریپټ کوئ هغې څخه مخکې باید نارمل بیک اپ مو هیر نشي که چیرې انکریپشن په وخت کې کومه ستونزه رامنځته شي یا زموږ ډیټابیس سره کنیکشن چې کوم دغه لاست شي یا د انکریپشن په وخت کې ډیټابیس هارډویر چې دی هغه فیل شي نو په هغه وخت کې بیا زموږ سره ډیټابیس له منځه ځي باید موږ سره یو فل بیک اپ موجود اوسېږي چې هغې څخه موږ بیرته ډیټابیس ریسټور کړو او ډیټابیس نارمل حالت ته راوړو کله چې ما کی جوړه کړه هغه زه غواړم چې بیرته اوپن کم یعنی هغه کارولو ته هم آماده کم هغې دپاره زه ورته یم چې اوپن سیمیټري کی او کومه کی چې ما جوړ کړې ده او هغه کی چې ما کله جوړوله هغې انکریپشن دپاره ما سرټیفیکیټ ورکړی و زه غواړم چې همغه سرټیفیکیټ په ذریعې بیرته ډیکریپټ کړم دغه بیرته ډیکریپټ کوم او ستاسو دغه کویري په د سرټیفیکیټ یا د سیمیټري کی چې آیا دغه اوپن ده که نه د هغې په هکله معلومات ترلاسه کولی شو زه دغه کویري کوم چې اوس مهال زما سره سټیټس یې 1 ده یعنې دغه اوپن ده کارولو ته آماده ده د هغې څخه وروسته ایوب زازي ډي بي کې چې کوم ما یو ټیبل جوړ کړی و امپلای په نوم هغې کې یو ریکارډ انزرټ کوم چې ای ام پی نوم او ای ام پی ان آی ډي یعنې تذکرې نمبر یې ده او د نوم یې علي ده او د تذکرې نمبر چې دغه فنکشن په ذریعې زه انکریپټ کوم دغه انکریپشن چې دا دوه پیرامیټر خلي چې هغه یو کې زه سیمیټري کی ورکوم دغه فنکشن په ذریعې چې زه دغه ویلیو چې دا د ای ام پی ان آی ډي هغه 0215 ده او دغه 215 زه غواړم چې انکریپټ کړم د څه شي په ذریعې د دې سیمیټري کی په ذریعه دغه زه رن کوم او ریکارډ انسرټ کوم دا هم په بریا سره بشپړ شو اخر وروسته زه سیمیټریک کی چې ما خلاصه کړې وه هغه بیرته بندوم یعنی کلوز کوم تر څو هغې څخه نور خلک استفاده ونه کړي که چیرې زه اوس هغه امپلوی ټیبل څخه معلومات سلیکټ کم یا یې غوره کم یا یې ریډ کم نو هغه به د ای ام پی چې 0215 و هغه به دې شکل ته واړوي یعنی انکریپټ څخه وروسته به دغه بڼه غوره کړي چې هیڅوک به پرې پوه نشي تر هغې پورې چې هغه ته مونږ یا سرټیفیکیټ یا هغه پاسورډ چې مونږ ورکړی ده ورنه کړو کله چې زه وغواړم دغه معلومات بیرته عادي شکل ته واړم د هغې دپاره بیرته همغه سیمیټري کی زه اوپن کوم او ډیکریپټ کوم یې د همغه سرټیفیکیټ په ذریعې چې ما او دا ځل زه ورته یم چې سلیکټ کا هر ټول او کاسټ یعنی دغه یو فنکشن ده چې د وار باینري چې کوم و هغه زه وارچار ته اړوم او زه غواړم چې دغه بیا کله چې دا واړم دغه کالم ته یو نوم هم ورکړم سلیکټ دغه کویري زه انتخابوم تاسو ګورئ چې زما سره انکریپټډ شکل کې دغه 0215 چې په دغه بڼه کې و او چې کله ما ډیکریپټ کو هغه بیرته عادي حالت ته راغله او زه بیرته دغه سیمیټري کی چې دا کلوز کوم تر څو نور خلک د هغې څخه ګټه پورته نه کړي دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیخ نه سپارم الله مو مل شه